الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو دوستانو ټولو ته که راغلاست او ستړي نشئ وایم په مختصرو الفاظو کې د موږ د دغې خیریه کیمپ یا خیمې د جوړولو اهداف لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د هرات ولایت په ځینو ولسوالیو زندهجان کې زموږ ستاسو په زرګونه هیوادوال شهیدان او ټپیان او ځینې لا هم تر خاورو لاندې دي. نو په همدې اساس د میدان وردګ ولایت مشرتابه مقام او په راس کې ټولو ملکي او نظامي ادارو دا تصمیم ونیوه چې موږ د هرات د خلکو غم د موږ غم ده، د هغوی شهیدان زموږ شهیدان دي، د هغوی کورونه چې وران شوي نن زموږ کورونه دي. مسلمانان لکه مولوي صاحب چې ویلې ټول مسلمانان چې دي یو وجود او یو تن ده، د هغوی درد د موږ درد ده. نو موږ او تاسو د میدان وردګ ولایت په استازیتوب باندې که ځوانان دي، که سپین ږیري دي، که کوچنیان دي، که زناناوې دي، باید ټول په دغه خیریه پروسه کې برخه واخلو. اقلا چې د ځان نه یو سړی 50 روپۍ یا 100 روپۍ لرې کړي نو د هغو هیوادوالو دپاره ډېر شی کېږي. او موږ د هرات ولایت ټولو ولسونو ته اطمینان ورکوو، دا ډاډ ورکوو دا غږ که تاسو اجازه یې د ما سره بدرګه کړه چې موږ او تاسو ټول د هرات د ولسونو سره یو که نه یو، لاس پورته کړه. موږ او تاسو د هرات د ولسونو سره یو که نه یو. موږ او تاسو به انشاءالله په ټول غمونو او دردونو کې د افغانستان د ټولو مسلمانانو سره په هر وخت کې لکه څنګه چې په وروستیو میاشتو کې په جلیز ولسوالۍ نورو ولسوالیو کې سیلابونه راغله، موږ سره د افغانستان د مختلفو علاقو ولایتو نه تاجرانو مشرانو خلکو مرستې وکړې. همدارنګه موږ او تاسو ته هغه ملت او هغه قام اړتیا لري او موږ او تاسو انشاءالله څه په ځان کې وینو. نو د ټولو دوستانو د ټولو وطندارانو نه زموږ هیله دا ده، غوښتنه هم دا ده چې دغه خیمه به تر هغو پورې دلته ولاړه وي تر څو پورې چې وکولی شي د نورو ولایتونو نه په ډېره اندازه باندې دلته مرستې را جلب کړي. د موږ او د تاسو په 100 او 1000 او 500 روپۍ هېڅ نه کمیږي. په دغو مؤمنانو سرونه هم له منځه تللي، کورونه هم له منځه تللي دي، حیوانات هم له منځه تللي، لباسونه هم له منځه تللي دي. حتی هېڅ اوس هم نشته ورته چې د دوی د زخمیانو دپاره په شفاخانو کې جای نشته. نو که چیرې خلک په کورو کې جای ورنه کړي شفاخانې د هغوی د اوږدې نه نشي وتلی. نو د میدان وردګ ولایت ولسونه دا یو شهید پروره ولس ده، دا د مجاهدینو او د غازیانو وطن ده. لکه څنګه چې مجاهدینو سره په جهاد کې تاسو مرستې کړي، چندین کړي، تر شا یې ولاړ ویه، همداسې د دغې پروسې تر شا ودرېږئ او ټولو ولسونو ته د موږ دغه د امن او دغه د خیر خبر ور ورسوئ تر څو پورې خپلې مرستې که تاجرانې دوکاندارانې ولسي هیوادوالې په مساجدو کې ورته چندې وکړي. انشاءالله د تاسو 1 روپۍ به نه ضایع کېږي. دا تېر وخت نه ده، د تېر جمهوریت وخت نه ده چې د چا پیسې به ضایع شي، د چا په پیسو به څوک عیش و نوش وکړي. د تاسو 1 روپۍ به د هغوی یوه درد او زخم ته دوا کېږي. الله دې وکړي چې جوړ و روغ یاستئ، د چا وخت هم نه یې نیولی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.